د مردان ضلع چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د ډالر د زیاتې بیې له امله خام مال ګران شوی، د توانایي زیاتو قیمتونو او د سود زیاتې شرایط د وړاندې نه کاروبارونه اغیزمن کړي. هغوی دا تمه لرلې چې مرکزی بانک په د سود شرایط کم کړي، خو په دې کې کمی نه کول کاروبارونو ته زیان رسوي. ما سره په خوا کې په باونډري باندې لګیدل ملکونو کې دغه شرایط چې کوم دي دا انتهایی کم دي، چې د 6% 15% او چته 2% نو زه اغي بیا کمپټیشن ماته په بار مارکیټونو کې زیات ګران شي. یو زمونږه د کاروباري زمونږه چې کوم ایکسپورټ ته دغه یو غټه ایشو چې کوم دا هغه دام ده، زمونږ ایکسپورټ کې سیواوال ځکه ناراضي چې زمونږه شرایط سود د ډیر وخت نه چې کوم دی هغه همدغه 2% دی او دا ډیر زیات دی واقع حالات سره. 13 ورځ سټیټ بانک د سود شرایط په 2% برقرار ساتلې. بانک ویلي په ملک کې ګرانی اوس هم زیاته ده. په نړیواله کچه د خوراکي توکو قیمتونه غیر مستحکم دي او په راتلونکي قومي بجټ کې حکومتي ګامونه په ګرانۍ منفي اغیزې کولی شي. د بانک وینا دا امکان لري راتلونکي کال 2025 تر سپتمبر پورې د ګرانۍ شرایط د 15 نه تر 20% پورې راکوز شي. خو اقتصادي پوهان وایي د ملک دننه د سود د زیاتې شرایط له امله په اقتصاد منفي اغیزې کیږي او د بهر هیوادونو څخه پانګونې متاثر کیږي. او سټیټ بانک چې کوم دی که فرض کا په دې 22% باندې کمرشل بانکس ته قرضه ورکړي، نو کمرشل بانک به پکې بیا خپل مارجن کیږي او هغه بیا مخکې انویسټرز ته ورکړي او چرته چې بیا پاور ریټ هم دومره سیواوي، ګیس ریټ هم سیواوي چې کوم د انویسټمنټ لپاره ضروری فیکټرز دي، نو هغه ته کې چې ته د زیاتو ساتي نو انویسټمنټ چې کوم دی هغه ډیسکریج کیږي نه کیږي. د 13 کال جون راهیسې سټیټ بانک د سود شرایط په 2% برقرار ساتلې چې د ملک دننه په ګرانۍ کنټرول ترلاسه کړي. د شماریاتو ادارې د مارچ په میاشت کې ګرانی د فروری د 3% په مقابل 0% ریکارډ کړی و او د پاکستان وزارت خزانه په اپریل کې د ګرانۍ شرایط د 18% نه تر 19% پورې اټکل کړي. خو سوداګر وایي واړه کاروباریان په زیاته شرایط قرضې نشي ترلاسه کولی او باید چې حکومت د ملکی اقتصاد د ښه کولو لپاره د سود شرایط راکم کړي. کو ګورنمنت غواړي چې د ملک معیشت ته زر مستحکم کېدو غواړي لاړ شي، نو واړه کاروبارونه چې کوم دي اس ام ایز چې دي ته فوقیت ورکول غواړي، د اس ام ایز روچتول غواړي، بل د اس ام ایز لپاره یو منظمه پالیسي ورکول غواړي. کومه پالیسي چې زمونږه د غټ انډستری لپاره شته هغه سيزونه لاندې په اس ام ایز کې نه فالو کیږي، هغه پاغي باندې نه لاګو کیږي. دغه پوجا باندې د ډیر سہولتونو چې هغه د حکومت وخت نه ملاويږي په ټیم بټیم هغه چې کوم دي د دینه هغه بهر راشي او دغه پوجا باندې دغه خلک چې سفر کیږي. مرکزی بانک وایي روان مالی کال په 8 میاشتو کې 4% پرمختیا شوه او په دې کې زیاته پرمختیا د زراعت په څنګه کې 8.8% ریکارډ کړی شوی، خو بیا هم مجموعي پرمختیا د 2 نه تر 3% پورې اټکل شوی. ورسپانې وایي نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته 1.1 ارب ډالر د پور منظوري هم ورکړي او وزارت خزانه وایي پاکستان به د بل پور د لپاره هم IMF ته لاړ شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.